بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2 مفرد مرکبات دا شروع. دوا درسونه پکې شوي. دا دریم درس دی. دریم درس کې اولنی لفظ هغه دی ثا. ثا د کوم ځای نه ادا کیږي؟ د ژبې سر چې کله مخامخ برنو دوو غاښونو په سرونو کې په نرمۍ سره ولګي نو د هغې نه ثا ادا کیږي. خو تاسو ته ما ویلو چې د ژبې سر به بهر نه راوباسئ، په نرمۍ سره به د برې دوو غاښونو په سرونو کې ولګوئ نو د دې نه به ثا ادا شي. ټیک شو؟ ورپسې لفظ دی نون. د نون مخرج هغه ما تاسو ته ویلو د ژبې سر او مخامخ اړخ، د ژبې سر او مخامخ اړخ دا چې کله برنو دریو غاښونو ثنایا، رباعي او انیاب سره ولګي نو د دې نه نون ادا کیږي. ټیک شو؟ ورپسې لفظ دی یا. د یا مخرج هغه هم تاسو ویلی و. کله چې د ژبې مینځ بره سخت الو سره په سختۍ باندې ولګي نو د هغې نه یا ادا کیږي. ورپسې حرف دی با الف. با الف د با په مخرج کې ما تاسو ته ویلو چې د دواړو شونډو لمدې حصې چې کله یو بل سره په سختۍ سره ولګي، دا د شونډو لمدې حصې دي، دا او دا چې کله د یو بل سره په سختۍ سره ولګي نو د دې نه با ادا کیږي. ټیک شو؟ نو تاسو به داسې وایئ با الف. په الف کې به کوشش کوئ چې ستاسو د خولې نه چېرته الف یا الف ونه وځي. با الف. ورپسې نون الف، د نون مخرج تاسو ووی. ورپسې حرف دی تا الف. د تا مخرج تاسو ته ما ویلی د ژبې سر چې کله مخامخ برنو دواړو غاښونو د ویښونو سره په سختۍ سره ولګي، دا برني دوه غاښونه او دا د ژبې سر، دا چې کله د برنو دوو غاښونو سره په سختۍ سره ولګي نو د هغې نه تا ادا کیږي. نو داسې به وایئ تا الف، تا الف. نو دا ستاسو چې کوم دی نننی سبق شو. وما علینا الا البلاغ المبین.